السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې تاسو به ټول راته روغ او جوړ یاست. دوستانو، په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته د واتساپ یو ډېر خوندور سیټینګ در وښیم چې هغه ته به ستاسو ټولو ضرورت وي. دوستانو، که چیرې تاسو ته یو څوک میسج وکړي او تاسو هغه وګورئ، نو دته خو دستي پته لګېږي چې دا سړي زموږ میسج وکتی. نو په نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته یوه طریقه درښیم چې تاسو دا یو سیټینګ په خپل واتساپ کې وکړئ. بیا چې تاسو ته هر څوک میسج کوي، تاسو یې ګورئ، خو هغه ته به دا پته نه لګېږي چې آیا دا سړي زما میسج کتلی دی او که نه دی. نو ډېره خوندوره طریقه ده دوستانو. ویډیو در پایه وګورئ چې در څه مکمله طریقه مو زده سي. نو نور وخت مه اخلم، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو د هغې دپاره به تاسو راسئ، د ټول د مخه خپل واتساپ کلاو کړئ. چې کله مو واتساپ کلاو کړئ دوستانو، رابسئ په دا کونج کې دا کوم 3 ډاټس دي، دا 3 ټکي ګورئ، تاسو ته ښکاري دغه 3 ټکي. دا به داسې کلیک کړئ. چې کله مو کلیک کړئ، بیا به راسئ، ګورئ سیټینګ، اخري اپشن دی سیټینګ. نو تاسو به دا سیټینګ کلیک وکړئ. ګورئ بیا اول اپشن دی، دا چابي غوندې اپشن چې دی اکاونټ. نو تاسو به د اکاونټ کلیک کړئ. بیا ګورئ کولف دی، دا وینئ دا پریویسي چې لیکلی، په دا پریویسي به کلیک وکړئ. نو اوس تاسو ګورئ دوستانو، دلته یو اپشن دی، دا ستاسو سره به دغسې وي. ګوره دا به آن وي، دا به آف کړئ. نو چې بیا کله تاسو چاته میسج وکړئ یا تاسو ته څوک میسج وکړي، نو تاسو چې د هر چا میسج وګورئ، هغه به سر نه پخلاصي. لکه زه راځم د دې نمبره څخه هغه نمبر ته میسج کومه، نو بخښنه غواړم ما بل واتساپ خلاص کړو. زه راځم د دې نمبره څخه هغه نمبر ته میسج کوم، بیا ځم په هغه نمبر کې ګورم چې آیا دا خبره رښتیا ده که درواغ. نو زه رالم، اوس مې دلته یو سټیکر ورته استوم. ښه دوستانو، تاسو کتلی سئ دلته به زه یو سټیکر ورته واستوم. نو ګورئ هغه د سټیکر ولاړو. اوس زه بیرته راځم هغه زوړ واتساپ ته، دا دې زه رالم. نو تاسو کتلی سئ چې ماته پر هغه نمبر دغه دی سټیکر راغلی دی. ګورئ دغه سټیکر ما ودرستی هلته راواستولو، دغه دی راغلی دی. اوس خو دلته ما وکتی، زه بیرته ځم هغه نمبر ته. ګوره هغه ته اوس هم دا پته نه ده لګېدلې چې دا سړي زموږ میسج کتلی دی که نه دی. نو ډېره خوندوره طریقه ده دوستانو. خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښ شوې، ویډیو دوستانو سره شیر کړئ، تر څو هغه هم د دې فایدې څخه، د ویډیو څخه فایده واخلي. کوم چیرې اوس هم سر نه وي خلاصوی، نو ګورئ دوستانو دا 3 ټکي به ووهئ، 3 ټکي مو ووهله. دا اخري اپشن دی سیټینګ، دا سیټینګ به پر ووهئ، اکاونټ به پر ووهئ، اول اپشن دی پریویسي به پر ووهئ. راسئ ګورئ دوستانو دا به ستاسو سره دغسې وي، داسې بس نور هېڅ سیټینګ نه غواړي. والسلام د الله په امان.